دا چې د صلح خبرې په چټکۍ سره روانې دي. په مسکو کې د امریکا، روس، پاکستان او طالبانو د استازو ناستې دا پروسه نور هم ګړندۍ کړه چې په لړ کې د امریکا لخوا د افغان صلح په برخه کې ځانګړی استازی زلمی خلیلزاد سفرونه جدي کړي دي. د پاکستان حکومت سره لیدنې او همدغه مسایل د افغان دولت مشرانو سره له شریکېدو وروسته روس ته سفر کړی. زه مشفق یم او نن په همدې اړه په بحث کې راسره میلمانه دي هر یو لیکوال او ژورنالیست نجیب الله الوخیل او مدني فعال حقیقت زدران. تاسو دواړو ته په بحث کې راغلاست. الوخیل صاحب، له هغه وروسته چې خلیلزاد د افغان صلح په برخه کې سفرونه پیل کړل، اوس دغه لړۍ یو څه جدي شوې ده او فکر کېږي چې دغه خبرې بریالۍ دي. ستاسو له نظره د ده هڅې به په طالبانو تاثیر ولري؟ بسم الله الرحمن الرحیم. زه په پیل کې تاسو ته او د غرغښ تلویزیون ټولو درنو قدرمنو لیدونکو ته سلامونه وایم. زه فکر کوم چې که موږ له دې هم لږ مخته لاړ شو، د خلیلزاد له وروستیو سفرونو چې په یوه میاشت کې درېیم ځل دی چې د افغانستان په ګډون د سیمې هېوادونو ته سفرونه لري. عمومي د وضعیت د امریکا د جمهور رئیس په وجود کې داسې دی چې باید دوی په افغانستان کې روانې 11 کلنې جګړې ته د پای ټکی کېږدي. د دې لپاره که خپله د خلیلزاد سفرونه جدي دي یا د امریکا نور چارواکي په ارتباط باندې څرګندونې کوي، خپله شخصا د امریکا جمهور رئیس هم په دې مسله کې ډېر جدي دی. او که موږ تاسو د زمامدارۍ نه دې خواته مسایل ووینو، دی د افغانستان په ګاونډیو باندې ډېرې توندې خبرې لري او دا چې د افغانستان ګاونډي هېوادونه د افغانستان په جګړه کې مستقیما ښکېل دي. که پخوا ډېر په ډیپلوماتیک لهجه باندې پاکستان او ایران مخاطب کېدل، نوي جمهور رئیس ډېر په تونده لهجه په واضح او څرګند ډول باندې دوی مخاطب کړي دي چې د افغانستان په مسایلو کې ښکېل دي او د امریکا په ګډون د نړیوالې ټولنې د سرتېرو په وژنه کې دوی لاس لري. له دې سربیره که موږ تاسو خپله د افغانستان مشرتابه ته راشو، جمهور رئیس غني سره دی چې په افغانستان کې په یو بحراني حالت کې دی، جګړې زیاتې دي، مشکلات زیات دي چې دا مشکلات په طبیعي شکل باندې پخوا نه راپاتې شوي دي یا داسې شوي دي چې اوس جګړه تقریبا افغانستان حکومت، افغان امنیتي ځواکونه تر ډېره حده په مستقلانه شکل باندې مخ ته بیایي. ضایعات هم شته، جګړه هم زیاته شوې ده، خو بیا هم جمهور رئیس هغې چا په مقابل کې چې په یو شکل باندې د افغانستان په جګړه کې ښکېل دي، د هغې په ارتباط باندې ډېره اشکاره واضح څرګندونې کړي دي او د افغانستان جمهور رئیس هم بار بار د افغانستان ګاونډي هېوادونه په ځانګړي ډول پاکستان، ایران او نور دا مخاطب کړي دي چې د افغانستان په جګړه کې ښکېل دي. دا خپله دا حالت په طبیعي شکل باندې دې ته زمینه مساعده کړې ده چې باید د سیمې هېوادونه د افغانستان وسلوال مخالفین او نور دې ته متوجه شي چې باید له دې جګړې څخه. تاسو یو څه ته اشاره وکړه د ډونالډ ټرمپ د ټاکل کېدو وروسته دغه لړۍ تیزه شوې، یعنې هغه ګاونډي هېوادونه چې په افغانستان کې لاسوهنې کوي په ښکاره توګه دوی ته ویل شوي. که دغه فشارونه لا هم دوام پیدا کړي، عملا پیدا شي، لکه په پاکستان هېواد باندې یو شمېر هغه د پاکستان د امریکا هغه مرستې چې دوی ته به یې ورکولې د کال پرې بندې شولې، فکر کوئ چې دوی به مطلق سولې ته غاړه کېږدي یا هغه کسان چې د سولې مخالفان دي په پاکستان کې دي دې ته به یې وهڅوي چې افغان سوله کې برخه واخلي؟ که موږ تاسو تر ټرمپ مخکې امریکا ووینو او تر هغې وروسته ووینو، امریکا کوم اقتصادي او سیاسي او پوځي تاثیر چې اوس یې لري مخکې هم درلوده، ولې د امریکا مشرتابه ډېر محتاط و په دې مسایلو کې. تر هغې وروسته چې ټرمپ راغلی په ټولو مسایلو کې جدیت پیدا شوی، یعنی د همیشه په اصطلاح شریکانو ته یا هغه څوک چې ښکاره ورسره دوستي کوي او په عقب کې او په شا کې او شکل باندې نورې لاسوهنې لري، هغوی ته یې څرګنده ویلي دي چې موږ سره معامله باید رڼه معامله وي، یعنې که موږ تاسو ته یو څه درکوو باید یو څه راکئ، او که احیانا داسې نه وي موږ خو نشو کولی چې په اصطلاح هم خپلې پیسې وي، هم خپل مصارفات او هم خپل دښمن ته یې په لاس کې ورکړو او ځان پرې ووژنو. دا خبرې واقعا راپیدا شوې دي. راځم ستاسو اولې پوښتنې ته چې تاسو مخکې مطرح کړه. واقعا د خلیلزاد په یوه میاشت کې 3 ځلې سفرونه دا پیغام لري، ډېر رسا او واضح پیغام لري چې امریکا ډېره جدي ده
او غواړي لکه څنګه چې ژمنه یې کړې ده چې په راتلونکي کال کې چې په افغانستان کې ولسمشریزې ټاکنې کیږي او هغې ته لږه موده پاتې ده، تر 4 میاشتو لږه موده پاتې ده. تر هغې پورې بالاخره د افغانستان حکومت او د هغې سیاسي اپوزیسیون مخالف وسلوال اپوزیسیون یو نتیجې ته ورسېږي. او زه فکر کوم که خپل وسلوال مخالفین هم په هغه اندازه باندې چې دوی ادعا لري خپلواکي او استقلال ولري او د سیمې هېوادونه یې پرېږدي او امریکا سره ډېر په رقابت او په مشکلو کې پرېنوځي، ممکن یوې نتیجې ته ورسېږي. تاسو ته څو حقیقت صاحب الخیل صاحب یو ټکي ته اشاره وکړه چې که هغه مخالفې وسلوالې ډلې چې د افغانستان په جګړه کې ښکېلې دي که خپلواکي ولري دې ته په غاړه کېږدي. دلته طالبان یو څو ډلې دي، د حقاني ډلې په شمول نورې ډلې هم شته. فکر کوي چې ټولې وسلوالې ډلې به په دغه د سولې روان بهیر سره یو ځای شي؟ بسم الله الرحمن الرحیم. دغه غږ تلویزیون ټولو لیدونکو او لیدونکو ته د زړه له تله سلامونه او نیکې هیلې. داسې ده چې د افغانستان اوسنۍ وضع ته په کتو او د سولې دا بهیر چې د خلیلزاد لخوا نن سبا په لاره روان دی، زه فکر کوم چې دا هلې ځلې په دې معنا دی چې دلته ټولې خبرې د ګټې دي. امریکا تر اوسه پورې چې په افغانستان کې ښکېل وه، تقریبا 12 کاله کېږي چې د دوی پوځونه په افغانستان کې دلته شتون لري او په د افغانستان په مختلفو برخو کې دوی عملیات ترسره کوي. دلته زموږ د جګړه یعنی داس جګړه ده چې اقتصادي جګړه ده. د جګړه په خپله د افغانانو نه ده، په خپله د بهرانیانو لخوا په موږ تپل شوې جګړه ده چې د خپلو اقتصادي ګټو د ترلاسه کولو لپاره یې روانه کړې ده. رغله دا چې طالبان څو ډلې دي او یا په څو ډلو ویشل شوي دي، دا معلومه خبره ده چې د ټولو ډلو سره خو خبرې نشي کېدای. ولې هغه ځواکمنه ډله چې هغه د هغوی سره خبرې کېږي چې د هغوی هغه دفتر په قطر کې شتون لري، د هغوی د مشرانو سره خبرې کېږي، متواتر ډول خبرې وشوې د زلمي خلیلزاد لخوا، لکه څنګه چې الخیل صاحب ویل 3 ځلې دا سفرونه یو په بل پسې وکړل. نو دغه خبرې د دې لپاره اوس زه فکر کوم یوې فایل ته ورسیږي چې دلته د امریکې هغه ګټې هغه هدف چې دوی لره د تر یوې بریده پورې سرته رسېدلی دی. دوهم د دوی ویره دا هم وه چې که چیرې موږ په دې سولې په راتلو کې سستي وکړو یا غفلت وکړو، کیدای شي نور هغه هیوادونه چې د امریکې سره په تضاد کې دي هغوی مداخله زیاته شي، د هغوی تاثیر اغیز په افغانستان کې زیات شي، هم په طالبانو باندې زیات شي. د دې لپاره چې د طالبان هغوی راسته کړي نه وي یا افغانستان کې د دوی مداخله یا د دوی اغیز زیات شوی نه وي، نو دوی د امریکې ځکه ودانګلې دي ته چې د سولې پروسې یا د تاسو یو ټکي ته اشاره وکړه د قطر کې د طالبانو دفتر ته اشاره وکړه. که په قطر کې د طالبانو له دفتر سره خبرې کېږي دا په دې معنا ده چې د ټولو وسلوالو سره خبرې کېږي، یعنی ادرس یې هماغه ده؟ بله، د طالبانو اصلي مهم ادرس هماغه دی. دا هماغه ادرس دی چې په خپله نړیوالو عمل ته تشکیل کړی دی. یعنی که خبرې کېږي دوی سره صحیح د وړه ګروپونه به وي، خو کله چې یوه لویه څپه رامنځته شي د وړه خشو د خلی او بوټي دا د ځان سره خپل اوري. کله چې مونږ هغه ځواکمنه ډله سره خبرې وکړو دا وړې ډلې خود به خود له منځه ځي، نو دا امکان لري چې د خلیلزاد خبرې بریالی شي. الخیل صاحب یو څه چې د سولې نوم مونږ اخلو، د افغان سولې په برخه کې مونږ خبرې کوو، د پاکستان نوم هم ذهن ته ودرېږي دې برخه کې. پاکستان مخکې هم ویلي چې دلته وسلوال کسان نه اوسېږي، دوی ځای نه ورکوي. اوسنیو حالاتو ته په کتو سره دوی به د زړه له خلاصه کار کوي په دې برخه کې که نه هماغه دریځ باندې به ولاړ؟ زه فکر کوم چې پاکستان دا چې په افغانستان جګړه کې څومره دخیل ده دا د افغانستان خلکو ته نړیوال ته خو به ډېره معلومه وي ځکه هغوی سره ټکنالوژي شته، هغوی هم دلته په دا سیمه کې او خصوصا په افغانستان کې په یو شکل باندې فزیکي حضور لري، دلته دا هر څه ویني. خو افغانستان خلکو ته ډېره ښه ښکاري هغه څوک چې په کلي کې دي، په بانډو کې دي، په یو ځای کې دي، په بل ځای کې دي، هغوی پوهېږي چې واقعا د افغانستان جګړه
لکه څومره چې داخلي ابعاد لري، لکه څومره چې داخل کې مشکل شته، په هغه اندازه باندې هغوی په اصطلاح په ځانګړي ډول د پاکستان نه حمایت لري. دا باندې چې شمپوشي نشي کېدلی، دا یو عیني واقعیت ده او هیڅوک هم نشي کولی د سترګې پټې کړي. البته اوس وخت کې د افغانستان حکومت هم خپلې ستونزې لري. متاسفانه پرلپسې جګړې د دې لامل شوي دي چې د افغانستان حکومت په ټول قلمرو باندې ښه حاکمیت ونه لري، بشپړ حاکمیت ونه لري. هغه ورځ تاسو ولیدل چې عمران خان په ډېرې سپین سترګۍ سره د افغانستان دولت په یو شکل باندې داسې مقصر وښوده چې د خپلې خاورې په 40% قلمرو باندې حاکمیت نه لري. نو دوی ملامتي مونږ ته نیسي، یا په اصطلاح مونږ د چا ټوپک نه یو چې د بل چا لپاره به ډزونه کوو، یا یوازې مونږ په پیسو نه خرڅېږو چې مونږ د چا د مادي مفاداتو لپاره د مادي مفاداتو قرباني شو. اوس خبره واضح شوې ده، څه پټ شوي نور د سولې د نه ترسره کېدو لپاره، د نه راتګ لپاره کومه پلمه شوه؟ زه فکر کوم چې افغانستان مسله اوس هم ثبوتیزه مسله ده. خپله د طالبانو د افغانستان دولت د وسوال مخالفینو قاطعیت په دې ارتباط باندې حتمی دی. هغوی هم باید خپل مفادات درک کړي، د خپل هیواد مفادات درک کړي. بالاخره که دوی حاکمیت غواړي خو د خلکو لپاره غواړي، دا د دې خلکو هغه آه او فریاد ته باید رسیدګي وکړي. باید پوه شي چې که په اصطلاح یو ړنګ هیواد ته، یو بدبخته هیواد ته راځي، ولې یو آباد هیواد ته نه راځي؟ او په دې هیواد کې لکه څرنګه چې د دې شته خلکو هغه راتلونکي تضمین ده، د دوی هم د اولادونو راتلونکي په دې وطن کې تضمین ده. بالاخره چېرته راځي؟ همدغه یو وخت افغانستان ته مجاهدین راغلل، که ړنګ و که ښه و که بد و، خو دوی ته پاتې شو. دلته هم داسې یو حالت راځي. دا درک باید ولري. او زه دقیقا په دې باور یم چې ایران، پاکستان، خپل روس دا د امریکا د ډیر فشار لاندې دی. او اوس دا هم ښکاره شوې ده چې امریکا څومره چې په اقتصادي لحاظ باندې، په امنیتي لحاظ باندې، په دواړو لحاظو باندې په افغانستان کې، ولې په اقتصادي لحاظ باندې د سیمې په هیوادونو کې خپل روس کې ډېر تاثیر لري. د روس اقتصاد خراب شوی. تاسو پاکستان ګورئ چې حتی نه کنټرول کېدونکي شکل باندې د پاکستان اقتصاد ښکته لویږي. تاسو څه فکر کوئ کله چې څه کم 100 میلیارده ډالر دوی لاس په لاس هغه پیسې چې باید ولیکي، دوی قرضدار ده. که موږ 100 میلیارده ډالر په افغانستان باندې مصرف کړو، افغانستان به ډېر ښه هېواد شي، موږ به زیاتې فابریکې ولرو، زیاتې کارخانې ولرو، تر دوی به ښه اقتصاد ولرو. معنا دا شی ده چې د دوی هغه اقتصاد چې دی، د دوی تولیدات چې دي مصنوعي دي، حقیقي نه دي. نو په داسې یو حالت کې نور هم که دوی په جګړه کې ښکېلېږي، موږ خو داسې فکر کولو تر پرونه پورې چې دوی ګټه کوي. نه، که ګټه کوي تاوان یې هم لیدلی. دا 3 میلیارده ډالر دا خو وړوکی هغه نه ده. امریکا به څومره کومک ورسره وکړي؟ خو 2 میلیارده کومک ورسره وکړي، 15 میلیارده کومک ورسره وکړي. دوی به څنګه د دې بحراني حالت نه، او بل د دې نفوس نه چې نږدې 200 میلیونه نفوس لري، د دې حالت نه به څنګه ځان راباسي؟ نو د سیمې د هیوادونو، د پاکستان، د ایران، د روس، د افغانستان په مجموع کې خپله د افغانستان د وسلوالو طالبانو ښېګڼه په دا کې ده چې بالاخره د سولې داعیې ته لبیک وایي. البته بعضې نگرانۍ دوی لري، بعضې مسایل دوی سره شته چې ممکن افغانستان د نورو هیوادونو مفادات دلته تضمین شي او وشي. باید افغانستان حکومت هم دا رعایت ولري، د افغانستان نظام خپل افغانان باید دا رعایت ولري چې دلته داسې یو سیاست په لار واچوي چې په اصطلاح د ټولو مفادات په عین السویه ساتل شوي، یا لږ تر لږه افغانستان د نورو د ګټو قرباني نه شي. بالکل. زدران صاحب، موږ تاسو د اوربند تجربه وازمایله، اوربند مو ولید. اوس که عملا د سولې پروسې ته ننوځو، طبیعي ده چې د جګړې د ودرېدنې په خاطر باید اوربند ترسره شي. دغه اوربند باید په لنډمهاله توګه وي او که اوږدمهاله توګه؟ کله چې د سولې خبرې لکه څنګه چې اوس د دریم ځل لپاره زلمي خلیلزاد د امریکا د بهرنیو چارو د اړیکو سفیر یو ښی یا نماینده یو ښی دې روانه کړي دي. د دوی هڅه دا ده چې د طالبانو سره یوې داسې هوکړې ته ورسیږي چې هم اوربند رامنځته شي او هم تلپاتې سوله رامنځته شي. په دې باندې خبرې لګیا دي. که څه هم دا خبرې تر اوسه پورې مطبوعاتو ته ډېرې کمې راوتې دي، خو بیا هم د دوی ترمنځ پرلپسې خبرې تر یوه بریده پورې بریالۍ ښکاري. لکه څنګه اوس طالبانو کله چې د زلمی خلیلزاد د دوی سره کېناست، د هغوی 3 غوښتنې وې چې د خلیلزاد څخه یې کړي وې، چې هماغه 3 غوښتنې دا وې چې یو د زمونږ
بندیان را خوشی شي، او دوهمه غوښتنه یې دا وه چې د هغه طالب رهبران یا لارښوونکي یا مشران چې دوی په تور لیست کې شامل دي هماغه د دې تور لیست څخه وایستل شي، او دریم د امریکایي ځواکونو د هیواد څخه د افغانستان څخه وځي. دا د دوی هغه درې مهمې غوښتنې دي چې د خلیلزاد څخه یې کړي دي. خو دلته کله چې دا اوس زه فکر کوم چې دا غوښتنې منل شوي هم وي، خلیلزاد ورته وکړه هم کړي وي، نو د طالبانو د دې غوښتنو په سرته رسېدو سره زه فکر کوم چې په افغانستان کې به تلفاتې سولې ته شرایط او چاپریال برابر شوی دی. دا ځل که سوله کېږي، دا سوله به د تلپاتې په هدف سره وي، نه د موقتې سولې په باره کې، ځکه چې اوس دواړه لوري په دې پوهېدلي دي چې پرته له سولې نه یو لوری کامیابېدی شي او نه بل لوری. نو د دې امله مجبور دي، ځکه دلته د نړیوال سیاستونه که وګورو، لکه مخکې ما چې ذکر کړم، نړیوال سیاستونه هم امریکا، طالبان، پاکستان او یا ګاونډي هیوادونه مجبوروي چې دلته سوله رامنځته شي. نو کله چې سوله رامنځته کېږي نو دا موقته سوله په هېڅ نه. نو زه 100% دا بلم چې دا ځل چې سوله راځي. ډېره زیاته مننه، تاسو ته بیا هم راځو. تر اورېدونکو او اورېدونکو یوه لنډه وقفه اخلو، له وقفې وروسته بیا هم له تاسو سره. بس ته بیا هم بخیر راغلی. الوخیل صاحب، یو څه وخت دلته انګیزې داسې وې چې روسیه غواړي طالبان د افغان دولت په خلاف وروزي. اوس امریکا او روسیه دواړه په ګډه سره ناست دي او د افغان سولې په اړه خبرې کوي. څه شی د دې لامل شو چې امریکا راشي د روسیې سره کېني او د افغان سولې په برخه کې خبرې وکړي؟ زه فکر کوم چې له شک پرته روسیه وسلوالو طالبانو باندې تاثیر لري، ځکه افغانستان ته نږدې هیواد دی، په یو شکل باندې پناه و پرده کې هم دوی به اصطلاح له مادي امکاناتونه او له اصلي حاتی امکاناتونه دوی استفاده کولی شي. یعنی که موږ مطلق د روسیې تاثیر او اغیز نفی کو دا سم خبره نه ده، اما په هغه اندازه هم جدي نه ده لکه د امریکا حضور چې په افغانستان کې ده. دا مسئله نه ده. البته امریکا دا ځل که موږ تاسو فکر وکړو ډیر عمیق د افغانستان د سولې لپاره هڅې پیل کړي دي، نه یوازې د روس لپاره چې افغانستان ته نږدې هیواد دی یا داسې شوي دي چې یو وخت په افغانستان کې پوځي حضور درلودو، تاثیرات شته په معنوي لحاظ باندې په دې مملکت کې تاثیرات شته، حتی د سیمې هیوادونه خپله د عربي هیوادونه زیاتو عربي هیوادونو ته د سیمې هیوادونو ته او اروپا ته هغه ملکونه چې زیات علاقمند دي د افغانستان په مسایلو کې دلته هم سفرونه لري. معنا دا شی دی چې خلیلزاد یا خپل د امریکا حکومت غواړي چې په مجموع کې نړیوال سیمه‌ایز د افغانستان سیمه‌ایز او نړیوال ذهنیت داسې برابر کړي چې بالاخره افغانستان کې تلپاتې سولې سره همکاري وکړي. او زما فکر باندې شاید دا کومې ځانګړې خبرې نه وي، د معاملې خبرې نه وي چې روس
او امریکا د افغانستان په سوله باندې معامله وکړي، داسې مسله به نه. البته عمومي ذهنیت جوړول دي چې امریکا روس دې ته قانع کړي چې د افغانستان د سولې په پروسه کې کومک وکړي. ځوان صاحب، یو بله خبره چې اوس تازه راپورته شوې، سیاسون او هغه د سیاسي ډلو احزاب دغه خبره چې کوي، وایي د زلمي خلیلزاد او د دولت ترمنځ دغه پټ رازونه یا پټې خبرې چې روان دي، دا د ډیورنډ پر مسله جوړجاړی روان دی. که داسې وي دا د ملت د ارادې برخلاف خبره نه ده؟ دا چې سیاست خو یو داسې شی دی چې سیاست هیڅ ثابت نشي پاتې کېدی، تل د شرایطو او د هیواد یا د نړیوالو د شرایطو سره سم تغییر مومي. نو دا چې دولت یا د خلیلزاد ترمنځ پوره اړیکې نشته، نو زه فکر کوم چې زمونږ دولت یعنی په خپل ذات کې دوم یو کمزوری دولت دی، ځکه چې طالبان هم دې ته غاړه نه ده ایښې چې موږ د افغانستان د دولت سره نیغ په نیغه خبرې وکړو، او زمونږ د خبرو واک هم د امریکا متحده ایالاتو سره دی. نو ظاهرا خو داسې نه ښکاري چې موږ یې ووینو چې د ډیورنډ په کرښه به خبره وشي، خو موږ دا خبره ردولی هم نه شو، ځکه چې دلته دا مسایل داسې ښکارېږي چې پاکستان د امریکا یو داسې هیواد و چې دا کوم پلانونه درلودل هغه په یوازې ډول نشو کولی چې په افغانستان کې یا په دې سیمه کې پلي کړي. لکه ما څنګه چې ویل چې دلته ټوله خبره اقتصادي ده، د اقتصاد پر لپاره دا ټول هیوادونه پر مختلف هیوادونه جنګیږي. که چیرې موږ 19 پېړۍ ته لاړ شو، د اروپا، امریکا او یا د دوی ترمنځ کوم جنګونه چې په 18 یا 15 پېړۍ کې یا 16 پېړۍ کې تیر شوي دي، ټول د اقتصاد پر اساس د اقتصاد پر بنسټ رامنځته شوي دي. که په میلیوناو خلک، په زراو خلک په هغې کې ووژل شو، که هټلر ووژل او که ناپلیون ووژل او که ستالین ووژل، دا ټول د اقتصادي خبرې وې. اوس هم یعنی دا خبرې ټول د اقتصاد لپاره څرخي. پاکستان د امریکا د اهدافو د سرته رسیدو لپاره یوه مهمه وسیله وه، دا چې کله دوی ترمنځ ځینې اختلافاتونه یا ځینې داسې شیان رامنځته شول چې د دوی ترمنځ یې لږ واټن تشکیل کړ او پاکستان ځان روسیې ته ورنږدې کړ. نو روسیه هم کوشش کوي، ځکه چې هغه د امریکې یو سیال هیواد دی، په هر لحاظ نه غواړي چې امریکا د زمانه په ډیپلوماسۍ کې، په اقتصاد کې، په سیاستونو کې او یا په نورو شیانو کې مخکې شي. هغه هڅه کوي چې د هغې سره که څه هم اوس شوروي اتحاد نه دی، خو دوی بیا هم یو فدراسیون لري، فدرالي هغه هیوادونه چې پخوا په شوروي اتحاد کې شتون لره هغې سره شامل و، هغه هیوادونه اوس هم د دوی سره په فدرالیزم یا په دوی سره شامل دي، یعنی که داخلي ازادي لري په خپل واقع، خو بهرنی سیاست بیا یو دی. الخیل صاحب، یو شمېر سیاسي ګوندونه دا اعتراف هم کوي چې ولسمشر ټاکنې دې وځنډېږي او سوله دې وشي، خو د ولسمشر غني ټینګار دا دی چې ټاکنې باید په خپل وخت ترسره شي. مطلب خو دا نه وي چې سوله ممکن د ټاکنو وړاندې ته وشي یا د سولې بهیر ته ورسېږو. دا دوه مختلف نظرونه دي. زه سره دی چې د ولسمشر له زیاترو مسایلو نه حمایت کوم او یو داسې کس یم چې دغه پالیسۍ او برنامې او پروګرامونه زما لپاره جالب دي، زما لپاره د تایید وړ دي، او هغه څوک چې نیوکې پرې کوي هغې په ارتباط باندې څه ځواب هم لرم چې څوک. البته د سولې مسله چې ده، سولې په ارتباط باندې زه د سیاسي ګوندونو سره هم نظره یم. سیاسي ګوندونه ښه نظر لري چې اول د سوله وشي، تر هغې وروسته د انتخابات وشي. او داسې ښکاري هم چې شاید ولسمشر علاقمند دی چې که داسې دلته په افغانستان کې سوله راشي، دی ممکن هغه دویمه دوره له لاسه ورکړي د ولسمشرۍ، چې عموما ولسمشران دویمې دورې ته سترګي، لکه څنګه اوله دوره یې ډېر مشکله خو دویمه دوره یې اسانه وي نسبتا ده، ځکه امکانات ډېر لري. نو شاید فکر کې دا داسې یو مسله وي، خو په ټوله کې د افغانستان د خلکو مفادات دا دي. دا هغه خبرې دي چې اوس په دې وروستیو کې خپله ولسمشرۍ ماڼۍ رد کړې، چې موږ یعنې داسې نه یو چې د قدرت د نیولو په هڅه کې یو، بلکې سولې لپاره. نو غوښتنه دا شی ده، د ټول مملکت غوښتنه دا شی ده، د نړیوالې ټولنې غوښتنه دا شی ده چې په افغانستان کې د سوله راشي. اشخاص او حکومتونه دا ځي و راځي، دا موقتې خبرې دي،
دا دومره خبره نه ده. خو که تر دې وروسته د افغانستان خلک له قتلونو نه، له مرګونو نه، له ورانیو نه له دې شیانو نه نجات پیدا کوي، دا به لویه نیکبختي وي. که په افغانستان کې جګړه یوه ورځ هم دوام پیدا کوي، په هر لحاظ باندې د افغانستان خلکو ته نور هغه مادي و معنوي مسایل څه کوي، د خپله د فکري لحاظ باندې خلک زموږ نسلونه په یو شکل باندې صدمه ویني، فکر یې صدمه ویني او مایوسي پکې اوج ته رسېږي. بالاخره موږ تاسو کومې لاسته راوړنې چې لرو یا لږ تر لږه هغه خیال چې موږ تاسو ته نړیوالې ټولنې راکړی ده چې باید ژوند داسې وشي، دا خیال هم منهدم کېږي، له منځه ځي. د دې په خاطر باندې چې دا لاسته راوړنې وساتل شي، د دې په خاطر باندې چې افغانستان خلک د پرمختګ کوم مسیر چې پیل کړی له دې منحرف نشي، له دې ونه لویږي، له دې وروسته پاتې نشي. ښه دا ده چې په افغانستان کې لومړی سوله راشي، بیا وروسته د انتخاباتو وشي. پروا نشته که ولسمشر د سولې قرباني کېږي، ولسمشر په وجود کې سوله راځي، زه فکر کوم چې ولسمشر به ډېر ستر معنوي یو تاثیر په دا مملکت کې ولري او دا به یو حساب یو محاسبه به یعنی که اوس نه کېږي 10 کاله وروسته 40 کاله په دا وروسته په دې خبره باندې ډېر زیات تاثیر وشي. لکه څه رقم چې موږ تاسو 10 کاله مخکې هغه وخت کې چې سولې لپاره هڅې کېدې او هغه وخت کې بابیزه ګڼل کېدې، هسې ټوکې ګڼل کېدې. خو اوس موږ پوهېږو چې که 10 کاله مخکې په دې وطن کې سوله راغلې وای، یو پراخبنسټه حکومت جوړ شوی وای، شاید دا مشکل نه وای. او دا هغه خبرې دي چې اوس خلک پرې پوهېږي او د تېرو نه تجربې لري. زدران صاحب یو څه چې الخیل صاحب ورته اشاره وکړه، په تیر کې د ژوند د ښه کولو لپاره یا د ژوند د ښه تېرولو لپاره هغه ډېر څه افغانستان اوس مهال لاسته راوړی دی. که اوس سوله کېږي، د افغان دولت اوسنۍ هغه د تېرې 18 کلنه هڅې یا هغه حقوق چې افغانستان لاسته راوړي دي یا هغه لاسته راوړنې چې افغانستان لاسته راوړي دي هغه به خوندي وي. لکه مثلا موږ چې مثال ورکولی شو، هغه د ښځو حقوق دي، د بیان ازادي ده، یو شمېر نورو برخو کې هغه پرمختګونه دي. دغه پرمختګونه به د سولې په روان بهیر کې خوندي وي. دا خو طبیعي خبره ده چې د سولې په راتګ سره نه یوازې چې هغه به خوندي وي، بلکې نور پرمختګ به هم رامخته کېږي. زه د لومړني سوال ته یو اشاره کوم چې تاسو مخکې الخیل صاحب نه وکړ. د انتخابات نه مخکې د سولې کول اړین ځکه دي چې د کله که سوله رامنځته شي او همداسې به کېږي، نو په راتلونکي ټاکنو کې به یعنې طالبان یا مخالفین خپل ځانونه هم وویني، نو هغه حکومت چې د سولې وروسته راځي هغه به یو مستحکم، یو قوي او ځواکمن حکومت وي. یعنې مخالفین به نه لري چې بیا د حکومت هغه شي. پاتې شوه د لاسته راوړنو چې د سولې په راتګ سره د لاسته راوړنو د خوندي کول، نو دغه خو طبیعي خبره ده چې هغه لاسته راوړنې خو ځای په ځای پاتې وي، بلکې نوره زیاته لاسته راوړنې به راځي ځکه چې دلته یعنې هغه ډلې چې سوله کوي د هغه لاسته راوړنې چې افغان دولت اوس وخت کې لري ورسره جوړ به وي. بله ګوره خو داسې لاسته راوړنې دي. اوس که د بشر حقوق مونږ ته خبره وکړه، مونږ کله که د بشر حقوق یادوو، د بشر حقوق خپله د اسلامي شریعت د بشر د حقوقو څومره ملاتړی دی یا څومره هغه ته حقوق ورکړل شوي دي، بشر ته د دنیا په هیڅ حقوقي سیستم کې بل ته نه دي ورکړل شوي. موږ په نړۍ کې 4 حقوقي سیستمونه لرو چې یو د اسلامي شرعي سیستم دی، دوهم سوسیالیستي سیستم دی، دریم د کامون لا سیستم دی، دریم د روم جرمن سیستم دی. په دې ټولو سیستمونو کې چې د بشر حقوقو ته یعنې درناوی لري یا هغې ته په درناوي یا هغې ته لوی قایل شوي دي، هغه د مونږ اسلامي شرعي سیستم دی، حقوقي سیستم دی. حتی په د نورو سیستمونو کې د ده څخه ګټه پورته شوې ده. نو د بشر حقوق دي که دیموکراسي ده، دیموکراسي خو دې معنا ده، دیموکراسي خو خپله اسلام خپله یو داسې دیموکراسي خوښوي چې هغه کې د انسان عزت، پرمختګ، ابرو دا ټول ساتل شوي وي. زمونږ خلکو د دیموکراسۍ نه غلط مفهوم اخلي. ډېر زیات الخیل صاحب وروستۍ کې ستاسو نظر راخلو، اوس وخت کې حالات ته په کتو سره افغان دولت مثبته سوله کوي او که منفي سوله ته مزرخه کوي؟ نو سوله کې خو مجبور دي اړخونه چې توازن وساتي او یو څه ګذشت وکړي. شاید په هغه رقم سوله نه وي چې د افغانستان دولت یې غواړي، شاید په هغه رقم سوله نه وي چې نړیواله ټولنه یې غواړي. خو لکه مخکې چې تاسو یادونه وکړه، ځینې ارزښتونه دي چې متاسفانه په افغانستان کې د جګړې درګیرو ډلو
له هغې څخه سترګې پټې کړي دي. هغوی ناقضین د حقوق بشر دي، هغوی دیموکراسۍ ته، هغوی د بیان ازادۍ ته، هغوی انتخابات ته اصلا توجه نه کوله. هغوی یو ګوندي سیستم درلوده، هغوی ځان په قدرت کې وغوښته، هغوی خپل اولاد په قدرت کې وغوښته. اوس هم هغه فکر ورسره ده، دا چې نړیوال فشارونه شته یا دلته یو څه حرکت موجود ده، دا ځان ته مسله ده، خو د دوی مزاج او فکر نه دی بدل شوی. اوس هم شاید یو څوک داسې هڅې وکړي. زما خپله غوښتنه هم دا شی ده او دقیقا زه فکر هم کوم چې نړیواله ټولنه دې مسایلو ته متوجه ده چې ځینې ارزښتونه چې د دې مملکت هغه په اصطلاح پایښت او د دې مملکت پرمختګ، د دې مملکت انکشاف او لږ تر لږه نړیوالې ټولنې سره د افغانستان اړیکې تضمینوي، هغه باید خوندي وساتل شي په دې صورت کې. نو معلومه خبره ده چې په دې صورت کې به په هغه اندازه په هغه شکل باندې صورت چې د افغانستان ډېره زیاته مننه سره له مصرفتونو چې وخت مو راکړ ته مو ډېر راغی. در اوریدونکو تو بس مو په همدې ځای پای ته رسېږي. تر بلې یو ستاسو په درنه خدمت کې حاضرېږو. هر چېرې چې یاست خوښه او بریمنه اوسئ.